د افغانستان بانک مسؤلین وایي دغه بانک د روان کال په ترڅ کې توانېدلی چې په لرې پرتو سیمو کې نوې استازولۍ رامنځته کړي او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي. د دغه بانک ویاند حسیب الله نوري وایي د نوو حسابونو په رامنځته کولو سره د هیوادوالو لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي او د اسلامي بانکدارۍ د پراختیا او د بانکي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې هم د پام وړ ګامونه پورته شوي دي. نوموړی دغه راز زیاتوي د افغانستان بانک په روان کال کې توانېدلی دی چې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او په دې وسیله وتوانېږي چې د انفلاسیون نرخ هم په مطلوب حد کې وساتي. د اسلامي بانکوالۍ د ترویج او پراختیا او د بانکي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې هم موثر ګامونه پورته شوي دي. دا مهال د هیواد په هغو سیمو کې چې له دې وړاندې هلته بانکي خدمتونه موجود نه وو، هلته د افغانستان بانک او د سوداګریزو بانکونو له لوري نوې څانګې پرانیستل شوي دي. همدارنګه د درنو هیوادوالو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه په بانکونو کې د حسابونو پرانیستلو پر مهال شرایط اسانه شوي دي. هغه درانه هیوادوال چې غواړي په بانکونو کې حسابونه پرانیسي دا مهال په اسانه شرایطو سره کولی شي چې بانکي حسابونه پرانیسي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري دغه راز زیاتوي چې د الکترونیکي بانکدارۍ د ترویج په برخه کې هم ګټور ګامونه اخیستل شوي دي. نوموړی دغه راز وایي د افغانستان بانک هڅه کوي چې دغه بانکوالۍ د هیواد ټولو برخو ته ورسوي ترڅو هیوادوال د دغې بانکوالۍ له ګټو برخمن شي. همدارنګه د برېښنایي بانکوالۍ په برخه کې هم موثر ګامونه پورته شوي دي. هڅه مو دا ده چې دا بانکوالي د هیواد ټولو برخو ته ورسیږي او درانه هیوادوال مو د دې بانکوالۍ له ګټو برخمن شي. د افغانستان بانک ټول سیستمونه د مالیې د محترم وزارت له سیستمونو سره وصل دي او ټول پولي معاملات د همدې سیستمونو له لارې ترسره کیږي. په روان 1403 لمریز کال کې تر دې مهاله پورې څه باندې 3 میلیارده 363 میلیونه افغانیو په ارزښت مندرس بانکنوټونه راټول شوي او له ګردښت څخه ایستل شوي دي. دا بانکنوټونه د یو معلوم طرز العمل پر اساس راټولیږي او له ګردښت څخه ایستل کیږي چې په مقابل کې یې نوي بانکنوټونه د معقولو پولي سیاستونو په پام کې نیولو سره او د بازار اړتیا په نظر کې نیولو سره بازار ته تزریق کیږي. د یادونې وړ ده چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان بانک یو شمیر نور سیستمونه د مالیې وزارت سره وصل او د هیوادوالو لپاره به په ګڼو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.